اوس تاسو به دا وایئ چې دا ښځې چې پخلی کوي او شنه لرګي وي او پوکي ورکوي او لوګی په پوزه کې ننوځي که نه کټوی پخوي یا روټی پخوي قربان د شریعت نشي ښځې معاف کړي دي چې که ښځه روټی پخوي روټی یا کټوی پخوي او د هغې په سپېږمو کې لوګي ننوته نو روژه پې نه ماتېږي ځکه هغه عذر دی یا د بعضې ښځې میړه چې دی د کلنکار بچی مالګه کمه ده او مالګه زیاته ده مرچکی داسې دی او پلانې دی او دا بعضې سړی بار ګیدړي کور کې ښځو له زمرۍ خیر اوس ټول سړي ګیدړان دي کښې اوس ښځې زمرۍ لاړئ د ممی بڼه یې کړئ اوس ښځې به داسې سورۍ ګرځي لکه اسپې هغه زمانے لاڑے وہی وہ دن گئے جو خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے اچھے خزو بستاؤ کم منلو آغا زمانے لاڑے کلو کے غرونو کے باز سڑے ناڑی دے مال کا کم ازیادہ باندے جگڑا کئی اسلام دا اجازت ہم کرے دے چھے دا ماخامی پٹین کے رو کٹوائی پخی خزا ناغے تلک سکلم پا جب روادی خوبیا بے زر تکی چې مالګه کمه زیاته نشي سکلم ورته راوړی تاسو خیال نو تکلیف مالا یطاق په اسلام کې نشته کم شی چې ستا د وس نه بار دی هغه اسلام پتا ضروری کړی نه دی یو سړی دی داسې بیمار شو 104 105 106 ټمپریچر دی او هغه ډاون کیږي نه بې د دوایانو نه اوس ملیان ورته وایي چې نه ترغه بروجه نه ماته چې ترسو زمکه او اسمان پیژني نو په ایمان وای چې د زمکه او اسمان پیژندل پریدي نو دی به مړی کې ژوندې وي عمر به کړ چې زمکه او اسمان پیژني ترغه روجه ما ماته نه ایماندار او نیک ډاکټر چې خپل روجهدار وي او هغه درته وي چې بچیا کا روجه دې ماته نکړه نو نور خرابېږي نو داغه په وینا به ټیک روجه ماته کې چې جوړ شي روجې نه پس به دا روجه بیا ونیسي تاسو خیال نه چې ځمکې او اسمان پیژنې او ځمکې او اسمان فرق کولی شي نو روجه به نه خورې دا هم زمونږ د بې علمۍ خبرې دي عزیزانو دې ته به هم لږ سوچ کوئ کم شی چې ستا د وش نه باري ستا په زړه خدای پوه دی چې د روجې متعلق واورئ حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه یو ورځ مونځ نه پاتې شو چې مونږ نه سار جمع نه پاتې شو نو ټوله ورځ په جړا تېره چې سار جمع رانه قضا شو نو الله ملائکو ته حکم وکړو چې معاویه ته یو په 15 زیات ثواب ورکړي د په جمع پسې وجړل بل سبا له شیطان د خپې نه وخوځولو چې پاسه د جمع وخت دی څوک یې ویل زه شیطان یم ویل پرون چېرته وی پرون ما وی چې ثواب درنه لاړ شي خدای درته 15 درجې زیات ولیکلو نو پاسه چې نن یې درته زیات ولیکي نو خدای دار جمع ته قضا شو او ثواب یو 15 شو نو خدای ستاسو زړه تل ظاهري عمل کوي د رحمان د زړه د حال خپل یار ورته وی چې دومره لیوانې نه چې دا څومره ته چغې وهې هغه ورته د رحمان د زړه د حال خدای خبر دی چې په زړه کې د یار د غم اچوي ستا پړه کې چې د خدای د وجې څه شي کنه او خدای د پاره د کومه مینه قسم په خدای چې ټوله روجه وخوري کنه بم خدای اجر درکړي په دې روجه کې خله قابو کوي څنګه روجه چې په خوراک سکاک ماتيږي دا سه روجه چې د بل د پاره کوې کني او د بل شیطانت کې او بل پسې بد وې په دې روجه ماتي زما په دې خبرو پوهې د باز ائمه او دا مذهب دی چې د چا غیبت چې وکي په دې روجه ماتي نو غیبتونو نه ځان ساته امام حنبل خدای ته وی ته په څه خوشاليږي یا الله نو الله ورته چې حنبلا زما د خوشالۍ لوی شی چې د تلاوت القرآن دی څوک چې قرآن ډېر لولي زه په ډېر خوشالېږم په دې روجه کې چې اوزګار یې ټوله ورځ قرآن لولئ الله دې توفیق درکړي باقي روجه په څه ماتېږي او په څه نه ماتېږي
یو لوی خبره ده چې هغه دنیا په مصیبت گرفتار ده او بل دا چې د روزې دا بعضې مسلې ګوره هر ملا پوهېږي نه هر چا نه تپوس هم مه کوئ دې دپاره خاص خلک او تپوس به د خاص خلکو نه کوئ د علماء دیوبند دا فتوا ده او مولانا شبیر په دې کې مستقله رساله لیکلې ده چې په روژه کې سړی ستن ووایي نو روژه پې نه ماتي ستنوال په مټ کې یا په پتون کې په دې روژه نه ماتي روژه په هر هغه شي ماتیږي چې هغه جوف د دماغو او جوف د خېټې ته معدې ته رسي په هغې روژه ماتیږي چې کوم هغه مستقر د جوف ته کوم شی نه رسي په هغې روژه نه ماتیږي د انجکشن دوایي په غوښه کې سرایت کوي او جوف د معدې ته هم نه رسي او جوف د دماغو ته هم نه رسي تاسو خیال راغلی نو انجکشن والو باندې روژه نه ماتیږي دنیا مولیان به درته وایي دارو پکې دننه لاړه نو څنګه روژه ماته نه وایي وایه نشته او که ډېرې تنګولی دې مرۍ نه ونیسئ او په وله کې وغورځوئ وای 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 ملا صاحب پکې نشته په آرام کښېنه بنیادی خبره ما تاسو ته عرض کړه چې په هیڅ انجکشن روژه نه ماتېږي دا تحقیق چې علماء دیوبند کولو او دا فتوا یې ورکوله نو د دنیا ډاکټران او ماهرین را جمع کړي او دا ریسرچ یې وکړو چې د ستنې دارو کم ځای ته ځي نو هغه تحقیق نه بعد بیا فتوا ورکړه چې اوس په دې روژه نه ماتي د دیوبند علماو چرې جوګت نه دی ویشتی که ته وایې چې ستنې دارو دننه لاړه نو په روژه کې چې سړی ولامبي نو د ویښتو د بیخ کې سوری دی که نه دی د بدن د ویښتو بیخ کې سوري دي نو په دې سورو کې چې اوبه دننه بدن ته لاړې شي هم پکار دا دی چې روژه ماته شي سترګو کې دارو اچولو باندې روژه نه ماتېږي غوږ کې دارو اچولو باندې روژه ماتېږي ځکه د غوږ کنیکشن چې دی هغه د جوف د دماغو سره دی د سترګو کنیکشن ورسره نشته استنجا چې کوئ د لوی او دسماتي ځای چې وینځئ نو ډېر به کولاو نه کښېنئ که لاندې نه اوبه دننه لاړې نو د هغې تعلق هم جوف د معدې سره دی بیا هم پرې روژه ماتېږي خیال هم را بعضې سودایي غوندې سړی که نه بس خو لګیایي نو دې وجې نه دا د اود څه باتای چې دا اگرباتای دا اگرباتای د ورځې بعضې دکانداران ځان ته لوګی کوي د دې دا لوګی چې سپېږمو کې لاړ شي په دې هم روژه ماتېږي ځکه چې د سپېږمو کې دارو اچولو سره هم روژه ماتېږي د دې تعلق هم جوف د دماغو سره دی سپېلني لوګی کول ځان ته هغه لوګي چې لاړ شي